بسم الله الرحمن الرحیم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نن ورځې په ویډیو کې زه غواړم د منظم هندسي اشکالو لپاره د ثقل مرکز پیدا کړم، چې څنګه موږ کولی شو یو هندسي شکل لپاره د ثقل مرکز او د هغه لپاره د ایکس او د وای محور کې د هغه فاصله موږ څنګه پیدا کولی شو. نو په دې مثال کې که چېرته زه مستطیلي شکل ولرم، د دې مستطیل لپاره زه غواړم د دې مرکز او همچنان د ایکس محور او په وای محور کې د دې فاصله پیدا کړم. نو په سر کې زه راځم د دې شکل د ثقل مرکز څنګه زه پیدا کولی شم. زه دغه دواړه دا سره وصل کوم. نو دغه زما د شی ده د دې شکل د ثقل مرکز ده. نو اوس راځم چې د دې فاصله د ایکس محور نه او د وای محور نه څنګه کولی شم پیدا کړم. زه پوهېږم چې د ایکس محور نه که چېرته زه ایکس د سی ورته ووایم، ایکس د سی څنګه موږ پیدا کولی شو. دا ګورم د دې ای زولې ټوله زوله ای ده. که چېرته چون مستطیلي شکل ده، که چېرته وغواړم د دې نیمایي پیدا کړم، نو طبعا ای تقسیم 2 کمه نو ماته چی راکوي، ماته د دې ځینه د دې فاصله د دې سی فاصله د ایکس محور کې. نو که چېرته وغواړم د وای په محور کې د دې فاصله پیدا کړم، نو وای سی مساوي کېږي دا هم چون دغه ټوله زوله شی ده بي ده. که چېرته بي تقسیم پر 2 کړم، بي تقسیم 2 نو ماته د دې وای په محور کې د دې فاصله راکړي. اوس که چېرته زه دا د مثال په طور حل کړم، که مثلا زه راشم د ای دپاره 3 قیمت ورکړم، د بي دپاره 4 قیمت ورکړم، نو څنګه کولی شم د دې سنټر یا د دې سنټر پیدا کړم او همچنان د دې ایکس او د وای محور نه د دې فاصله. نو ایکس د سی دا مساوي کېږي، راځم ای مونږ ویلې ای تقسیم 2، نو دا چې دا د دې ای په ځای ما چې کړ 3 ورکړ. نو که چېرته زه 3 تقسیم 2 کړم 1.5، که د وای په محور کې د دې فاصله پیدا کړم یا وای سی، نو دا مساوي کېږي ټوله زوله یعنی بي ده، بي څو ده 4 ده، 4 تقسیم 2، نو دا مساوي کېږي 4 تقسیم 2. اوس که چېرته وغواړم د دې شکل لپاره د دې مساحت پیدا کړم، اریا، نو د دې اریا مساوي کېږي ای ضرب بي، ای ضرب در بي. اوس که چېرته د ای قیمت زه 3 ورکړم، د بي قیمت 4 ورکړم، نو 3 ضرب 4 12. دا که تاسې هر واحد په نظر کې نیسئ، که چېرته متر ونیسئ نو 12 متر مربع. مثلا که چېرته زه دا متر ونیسم، دا هم متر ونیسم، نو دا به 1.5 متر سي، دا به 2 متر سي او د دې مساحت به 12 متر مربع شي. نو دا به د نن ورځې درس. که چېرته انتقاد یا پیشنهاد لرئ نو کولی شئ چې په کمنټ کې دي او زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که چېرته ویډیو مې خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. مننه.